چې دغه انالیسس ته وکړي، دغه تجزیه ته وکړي او هغه ګیپس دې راښکاره کړو، نو هغه ګیپس ته د تحقیق اهداف شو، د ایمز اینڈ ابجیکټیوز چې ورته کوم وایي. ایم اوورآل مقصد ته وایي چې ستا لکه مثال په توګه ته تحقیق کې نو د هغې څه ابجیکټیوز سپیسیفیک ابجیکټیوز چې اهداف ورته وایي، مخصوص اهداف، او یو ایمی د دې تحقیق مقصد څه دی. نو مقصد چې دی فار ایگزامپل هغه معاشي ترقي ده، ته د قوم د ترقۍ دپاره یو کار کوي او که دا کارونه وشي نو دا به اکانومي ته معیشت ته دومره فایده ورکړي. خو هلته ستا کار چې کوم دی ابجیکټیوز چې کوم دي هغه دا دي چې مالګه په دې شکل کې موجوده ده او زه دې شکل ته اړول غواړم چې دا خصوصیات پکې را پیدا شي او د استعمال قابل شي. اوس به دا ته څنګه کوې؟ اهداف ستا وشو، دا به څنګه کوې؟ نو دغې ته میتډالوجي وایي، دغې ته طریقې کار وایي. ته به کم ټکنیکس استعمالوې، کم هنرونه او آلات به ته استعمالوې د دغې د کولو دپاره. نو هغه آلات چې دی د هغې دا مطلب نه دی چې یو ماشین په 50 لکه روپۍ شوی دی او تا سره پروت دی نو ته به یې خامخا استعمالوې. نه، ستا فار ایگزامپل سټرکچر کتل دي، د سټرکچر دپاره تا له ایکس رے ډایفریکشن دی، د ټرانسمیشن الکترون مایکروسکوپي ده. نو هغه ایکس رے ډېر ایزي کار دی او ټرانسمیشن الکترون مایکروسکوپي ډېر ګران کار دی. نو که په دې یو باندې دا کېږي نو د بل اجت نشته. خو که ته مارفالوجي ګورې د ګرینزو چې د دې ګرینز شکلونه څه دي په دې کرسټل کې ګرین کې، نو هغې لپاره بیا سکیننګ الکترون مایکروسکوپ یا اپټیکل مایکروسکوپ هم پوره دی چې هغه ډېر اسان دی د نورو مقابله کې. نو ټکنیکس به ته داسې خوښوې چې ته کومه خبره کوې د هغې دپاره دغه ټکنیک د ټولو نه سوټیبل ټکنیک وي. که ته تحقیق وکړې او سبا یې راوړې او دلته زما مخکې وایي چې ما دا په دې کې وموندل، او زه درته وایم چې تا کم ټکنیک استعمال کړی او ته راته وایي چې ما دا استعمال کړی، زه درته مړه دغه ټکنیک باندې غواړو دې پته نه لګي دا ټکنیک باندې استعمال کړی. ته به په خپل تحقیق سوال د چا نه پرېږدي چې د هر سوال جواب تا سره وي. نو که یو سړی درته ووایي چې دا ټکنیک ضروري و تا دا نه دی کړی او دغه دی کړی دی، نو ستا تحقیق فیل شو. ته به د ټولو نه بهترین ټکنیک چې د دغې کار دپاره دی هغه به استعمالوې، او که هغه دې استعمال نه کوو نو د هغې به داسې مدلل وجوهات ښیې چې خلک پې یقین وکړي، چې د یقین قابل وجوهات دي چې د دې ولې ضرورت نه ما دا ولې استعمال کوو. نو چې دغه دې وکړو او ټکنیک دې خوښ کړو، د هغې نه پس ته تجربه شروع کړې او هغه تجربه چې ده نو هغه ټکنیک استعمال کی او هغه کار چې کوم اهداف تا خولی دي هغه په حاصل کی، نو بیا ته په هغې باندې بحث کوي. نو بعضې خلک نتیجې بیلې ورکي او بحث بیل ورکي. خو اوس یو عمومي طریقه ده، ټول خلک هم دقه شی کوي چې نتیجه او بحث یو ځای شوي. لکه مثال په توګه ما چې کومه ایکس رے وکړه نو په هغې کې ما سره په دې اینګلز باندې د دې انټرپلینر سپیسینګ سپیکس رالو. نو د دې مطلب دا دی چې په دې کې کوم میجر فیز دی، غټ فیز دی، نو هغه د سوډیم کلورایډ و، خو بعضې واړه پیکس په کې هم رالو چې هغه ما نشو پیژنګلو مې نشو کولی چې دا د کم فیز وه. خو د نن نه څه موده مخکې په پلاني کال کې پلانی په دې باندې تحقیق کړو، نو هغه سره هم دغه واړه پیکس راغلي وو او هغه چې بیا د هغې الکترون مایکروسکوپ یې وکړه نو هغه وایي چې دا د دې وجې دي. نو د دې مطلب دا دی چې دغه تا پخوانی سټډي کنفرم هم کړه او خپله سټډي دې په ډیفینډ هم کړه. که نو پکې دغه سیوا پیکس پکې نو او صرف دغه غټ پیکس وو نو تا وایي چې ما پیور فیز د سوډیم کلورایډ جوړ کو او پلانی پکې دا واړه پیکس لیدلی وو، خو هغه په دې ټمپریچر باندې دې ټریټمنټ کړو نو هغه پروسیسینګ صحیح نه و شوی. دا ما چې کوم ټمپریچر خوښ کو نو دې مطلب دا دی چې دا صحیح ټمپریچر و د دې میټیریل د جوړولو لپاره. نو په دې طریقه باندې ته ریزلټس او ډسکشن ولیکي، نتیجې او بحث ولیکي
او اخر کې ته کنکلوژن ولیکي چې ستا د ریزلټس تاله څه درکړو دا څه ښیي د دې امپلیکیشن څه دي د دې اثرات به څه نو په دې طریقه باندې ته تحقیق مکمل کې او بیا یو خبره یاد ساته چې په تحقیق کې یو ایبسټریکټ دی نو ایبسټریکټ سمری ته نه وایي چې ته سمری لیکې نه ایبسټریکټ ته د هغه تیسیس مغز خلکو ته ښایي د هغه تیسیس مغز دی چې ما په دې میټیریل کار وکړو دا ټیکنیک مې استعمال کړو دا مې پکې ومونتو او د دې مطلب دا دی نو په یو پیج کې تا هغه ټول تیسیس راغونډ کړو خو تحقیق کې د ټولو نه اهمه خبره دا چې چېرته پکې سیوا یو ټکی هم رانشي چې ضرورت یې نی او ته پکې هغه ټکی راولې او بل خوا به دا هم خیال ساتي چې داسې یو امپارټنټ ټکی نی چې هغه ستا نه پاتې شي چې هر امپارټنټ ټکی پکې راشي او هر بې مطلبه ټکی ته لرې شي نو دې ته جامعیت وایي چې جامع ترین انداز کې ته یو تحقیقي مقاله ولیکې نو هغه د ټولو نه بهترینه ګڼلی شي اوس که ستاسو څه سوال وي نو هغه وکړه ډاکټر صاحب دا ایبسټریکټ چې دی دا خو لکه دا دی په دې ریسرچ پیپر باندې د پاسه یې که نه او دا لکه اوس موږ ریزلټ پوره کړو ریسرچ موږ پوره کړو دا د ټولو اخر کې لیکلی شي دا ټولو اخر کې لیکلی شي خو لکه دا د ریسرچ پیپر د پاسه یې په لومړي کې ته ګوره شوکیسینګ کوي دا شوکیس دی چې ستا پیپر څوک ګوري نو هغه 14 پیجه پیپر نه ګوري هغه ستا د ایبسټریکټ ته وګوري نو ټوله پته ورته ولګي چې دا زما د ضرورت دی او که نه دی د ټیکنیکس کوم استعمال کړي دي د دې نتیجې څه دي د په څه کار کړی دی نو ایبسټریکټ بیسیکلي شوکیس دی دا چې تا بهترین ولیکو اوس بعضې جرنلي چې دي نو هغې وایي چې ته هایلایټس ولیکه نو هایلایټس چې دی نو هغه د 85 الفابیټس نه د 85 سپیسز نه سیوا یو لاین نی او د 4-5 نه سیوا لاینز نی نو ته په دې 4-5 لاین کې چې هر لاین د 85 الفابیټس نه کمی هغې کې تا هغه مین سیز ډسکرایب کړي دې ته ریسرچ هایلایټس وایي